خلک ځان له ګور راغلی افطار پارټولی او مونږ څه چل کوو دا چل کوي. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نو به نن داسې خبره ده که نه چې ما سار ویډیوز اپلوډ کړي دي او د اوسه پورې لا یو ویډیو هم نه ده شوي. څه وجه ده؟ وجه دا ده که نه چې زمونږ انټرنیټ ډېر زیات سلو دی. نو پی ډي سی ایل والا کو څوکي نو پلیز مهرباني وکړئ زمونږ دا مسله حل کړئ. اوس مې ورته کال کړی و 12-18 ته نو وی چې ستاسو کمپلینټ مې درج کو دیس چل رہا چل رہا په حساب پوه نه مې کله په زمانه مسله حل کیږي. ښه نو اوس داسې چل کوم که نه چې ځم سټوډیو ته هلته نیټ ښه دی تیز دی نو دا ویډیوز به اپلوډ کوم. ډېر کار دی راته دلته په کلي کې راته ډېر زیات نن کار دی. زه بیمار هم یم خو کارونه راته هم ډېر زیات دي خو ړومبی دا ویډیو اپلوډ کوم نو دې لپاره ځم په منډه باندې سټوډیو ته بیا راځم بیا به ګپ شپ لګو. او بله دا خبره چې کسانو به کمنټس کوو چې ته په ایفون باندې ویډیو نه کوې نو یاره زه بالکل نه پوهېږم ایفون باندې دا راغستی میلیار ټیم را سره په جیب کې خو شاټونه پې واخلم خو بیا نه پوهېږم که نه. نو پرون مې پسې شاټونه اخیستي دي پرونی ویډیو کې نو کیدای شي چې نن چې دی که نه نن پې هم زه نور شاټونه اخلم او ګورم خو لیپټاپ ته ما هم واخېدو بیګا خو ډېر ښکلی وختي خو که نن واخېدو نو انشاءالله چې ویډیو چې را دا بیا په آیفون باندې نو چېرته ځایم زموږ سره به یې اوس اول ځو سټوډیو ته او بیا به ګپ شپ لګو. حاجي نو سټوډیو ته راغلی وم او یو ویډیو مې اپلوډ کړه اوله اوس هم پاتې ده خو ټایم ناوخته کېږي تقریبا 5 بجې شوې. زه به ځم کور ته او مانځه ټایم هم دی او بله دا خبره چې ما ته کارونه لږ نن زیات دي تاسو ته ما وختي مې وي نو زه به خپل کارونه ختموم نو بس دی اوس ځم کور ته یو ویډیو پاتې نه کېدای شي کور اپلوډ شو کور اپلوډ نه بیا به سبا دلته راشم بیا به دلته اپلوډ کړم او راځئ چې اوس ځو کور ته. بھائی نو مازدیګر مانځه ټایم دی کور ته رالم نو زه به مونځ کوم مازدیګرو او بیا راځم نو کو ټیټر مې ومونتو نو تریشل به کوو او که نه ونه مونتو نو بیا به لږ پټي کې نور لږ وکړو. بھائی نو دې ځای کې چې کوم شاټ و که نه هغه ما مازدیګر اخیستی خو ښکلی نه و راغلی ټیک نه و راغلی غلط راغلی و نو دې وجه باندې دا شاټ چې دی دا زه اوس دی ماسوتن اخلم اوس اخلم دې ټایم کې مونږ مونځ وکړو مازدیګر او بیا لاړو دوباره پټي ته تریشل والله ته ویل زه ماښام درځم. ښه بھائی نو دغه پټی راته پاتې دا لږ ځای په دې پټي کې راته دا لږ ځای پاتې دا مې ترور زامن دی یو دا دی او یو هغلته بیا دی دوی اوس رالو زمونږ کره اختر له چې څنګه رالو ما ډورونه راخلی چې کار کوو د ویل ماماګانو کره خلک دمې له ځي ما دلته څوک دمه نه ګي دلته خلک کار کوي نو بس دا لږ ځای پاتې دی اوس خدای پاک دې کړي چې زر خلاص شي او نور چې بیا کوم نور پټي دي نه هغې ته بیا ځو. خلک ځان له ګور راغلی افطار پارټولی او مونږ څه چل کوو دا چل کوي. بھائی روژه ماتي ته ټایم ډېر زیات لږ دی او چینې به اوبه هم راوړل غواړي ځان هم رسول غواړي نو کور ته ځان رسو وبسو خبرې اترې به کور کوو. بھائی نو په چینه کې ډېره زیاته ګڼه وه او کسان ډېر ناست نو زموږ نمبر پکې نه راتو. روژه ماتي ته تقریبا 2 منټ هم نه دي پاتې یا به 1 منټ یا به 1 نیم منټ نو روژه ماتي له ځان رسو او بیا به خبرې اترې روژه ماتي نه بات کوو. ښه بھائی نو تراویح وشوې او مونږ کور ته رالو څه خلک وایي سبا اختر دی او څه خلک وایي چې نه سبا روژه ده نو لا پته نه لګي حکومت داسې اعلان نه دی کړی نو مونږ اوس مطلب ټول کار ګډوډ دی که نه دا وروستو چې اختر شي که نه دا 12 بجو خواوشا نو سړی بیا بالکل هغه اختر هغه مزه ورکه شي ځکه چې سړی ځان بالکل سهار روجې ته ځان تیار کړي بیا اختر شي نو بیا مزه ورکوي. نو اوس کور ته رالو او انتظار کوو چې اختر به یې کو روژه به خو تریشل والا راته هم ټلیفون کړی وی چې زه نن نه درځم سبا به درځم نو اوس داسې چل کوو چې هسې پټي غاړې ته به لږ چکر ولګو تاسو به هم د ځان سره بوځو نو راځئ ځو پټي غاړې ته. بھائی نو پټي ته رالو خو خبره داسې ده که نه چې دلته لږ کار پاتې دی دا ګېډۍ چې دي که نه دا پاتې دي دا تړلو نه نو دا پهله وختي تړلې وې خو اوس په دا تړو دا لږې دي او 4-5 به یي نو او بیا به ځو کور ته ګپ شپ پالته لګو.
خبای نو اعلان وکړو او وایي چې سبا اختر دی. ښه نو ټولو ته په ایډوانس کې اختر مبارکي وایم او وایي سبا اختر دی. نو اوس راته کور چې څنګه رالم نو کور راته وایي چې زما رور تاسو ته ما ویلي که نه چې اعتکاف ته ناست دی نو چې هغه پسې لاړ شئ چې د هغه سره څه بستره مستره یې هغه سره راوالی کور ته یې راوالی. نو اوس ځم په هغه پسې او بیا ګپ شپ لګو بیا راځم. زو لږه بیګا مې په آیفون باندې لږه ویډیو کړې وه که نه صرف مطلب چې مې چې کوم چې لیپټاپ ته وړي که نه نو ډېر زیاته ښکلی اوښتې وه خو اوس یې ګورم که نه چې الله دې وکړي چې دا ویډیو اوس په اسانه باندې لیپټاپ ته واوړي. که وانه ښتېده نو ما ته خو بیا دا ډېر زیات کار ګډوډ شي ځکه چې ما نن ټوله ویډیو په دې آیفون کړې ده. نو الله پاک دې خیر وکړي. او یار زما پر آیفون کې دا چل دی که نه چې 2 کور مې ورله واغستو خو چې کله پې زه کور ولګوم نو او فلش لایټ پې ولګي نو بیا پې ویډیو نه کېږي ځکه چې دا سیس چې دی که نه نو دا پته نه لګي. خو را فلش لایټ ورته مخامخ کېږي دا ورسره لګي نو بیا کیمرا ښکلي نه نو دا کور ته زه لرې کوم کله چې زه ویډیو کوم. او زما سره ډېر زیات غم دی هسې نه چېرته وغورځېږي رانه اخر یاره ګران موبایل دی. ښه نو لږ ایډیټینګ کوم او بیا وروسته ستاسو نه رخصت اخلم او ګپ شپ لګو. جامې مامې خو جوړې کړي دي. سبا خو اختر نشته دی. ګوره مرکز له اعلان نه دی کړی سبا اختر نشته. خبای نو پته نه لګي سبا اختر دی او روژه ده ځکه چې اوس مرکز اعلان وکړو وختي که نه وي سبا اختر دی او مرکز نه صوبایي حکومت اعلان وکړو اختر دی او مرکز وایي چې اختر نشته دی. نو بالکل کنفیوز یم زه هم کنفیوز یم ځکه چې وختي ما هم تاسو ته وي که نه چې اختر دی نو لا پته نه لګي چې اختر به وي که روژه به وي خو اوس په حساب نه پوهېږو. نو زما ایډیټینګ هم کمپلیټ شو او تقریبا 1 بجه ده کو اختر یا کو روژه نو یاره کوس کو اختر نو له خوب پکول غواړي نو د کېږم اوسو او زمونږ نننی ولاګ چې وکړه نو هغه دومره و شکر الحمدلله آیفون نه ویډیو چې دی نو هغه ښه ښکلې واختی دی لیپټاپ ته او ایډیټینګ پکې وشو له خیره سره. نو سبا چې دی نو نور ګپ شپ کو روژه وه کو اختر و زمونږ ولاګ خو به نو نور ګپ شپ چې دی که نه هغه به سبا سهار لګو چېرته به ځای نه زموږ سره یا زموږ نننی ولاګ دومره امید دی چې ولاګ به ستاسو خوښ شوی که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټس او سبسکرایب ضرور وکړئ او اوس ماله راکړئ اجازت نو لوی الله پامان.